السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. نن ویډیو هم د انګلیسي سوال او جواب باره کې ده. د یو پوښتنې څلور جوابونه او نن ما لس پوښتنې راوړي دي. خاص کر دا درس د بګنر دپاره دی، ډېر مهم دی. نو ویډیو تر پایه ګورئ تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ. نو راځئ چې شروع کړو. Where did you see him؟ تور خط والا. Where did you see him؟ تا هغه چیرته ولید، یعنی هغه ته چیرته وکتو. نو اوس سپین خط کې لومړی جواب I saw him with Ali. I saw him with Ali. I saw him with Ali. ما هغه له علي سره ولید. یعنی دلته تاسو د بل چا نوم هم تکرارولی شئ چې هر څوک تاسو غواړئ هغه یاد کړئ. ما هغه د هغې سره وکتو. دویم جواب I think he was outside. I think he was outside. زه فکر کوم هغه بهر و، یعنی زه فکر کوم هغه د باندې و. I think هغه وخت کاري کې چې ته وایې چې زه فکر کوم، یعنی ته شک کې. I think دا داسې و. I think هغه زه فکر کوم، یعنی زما په فکر، زما په خیال. دریم He is with friends. He is with friends. He is with friends. هغه د ملګرو سره دی. هغه د ملګرو سره دی. Friends ملګري. څلورم اخیرنی He was sleeping. He was sleeping. هغه ویده و. هغه ویده و. کله چې یو څوک ستاسو د نظر نه وړاندې او تور پسې ټلیفونو کې پوښتنه تو کې چیرته یې، نو څنګه به Where are you؟ Where are you؟ ته چیرته یې؟ Where are you؟ ته چیرته یې؟ لومړی ځواب په څنګه یې I can't tell you now. I can't tell you now. I can't tell you now یا I can't tell you now. زه اوس نشم ویلی، یعنی کېدای شي داسې ځای کې چې هلته خبر نشي کولی نو تا ته وایي چې زه نشم ویلی اوس. I can't tell you now. زه اوس نشم ویلی. دویم I am at school. I am at school. زه په ښوونځي کې یم یا زه په مکتب کې یم. د دې پرې تاسو بل ځای هم کاروئ چې I am at mall. I am at home. زه په کور کې یم. کوم ځای تاسو هم یادولی سکول په ځای ورته کارولی شئ. دریم I am little far. I am a little far. I am a little far. A little far. زه لږ لرې یم. زه لږ لرې یم. یعنی جواب کې راته وایي چې زه لږ لرې یم. څلورم اخرنی جواب I'm with airport. I'm with airport. I'm with airport. زه میدان هوایی سره یم یا زه هوایی ډګر سره یم. تاسو بل پلازې نوم د یو پمپ سټیشن یا داسې ځای چې معلومدار دی تاسو هغه هم یادولی زه پلان کې ځای سره یم. I'm with pump station. I'm with plaza. تاسو هر ځای یادولی شئ. کله چې سلام علیکي او هر څه خبرې وشو د هغې نه بعد پوښتنه کېږي ته چیرته اوسیږي. صحیح ده. اکثره نوي دوستان دا پوښتنه ضرور کوي د یو بل نه چې ته چیرته اوسیږي. نو به څنګه وي Where do you live؟ Where do you live؟ Where do you live؟ ته چیرته اوسیږي. ته چیرې اوسیږي یا ته چیرته اوسیږي یا ته کوم ځای کې اوسیږي. تلفظ او ویلو پورې فرق دی. لومړی جواب به څنګه I live in جلال آباد. I live in جلال آباد. زه په جلال آباد کې اوسیږم. I live in کابل. زه په کابل کې اوسیږم. یعنی هغه تا پورې اړه لري چې ته هر ځای کې اوسیږي هغه ځای نوم ورته یاد کړې. زه فلان کې ځای کې اوسیږم. دویم I live behind that bank. I live behind that bank. زه د دې بانک تر شا ژوند کوم یا زه د دې بانک تر شا اوسیږم. یعنی مخامخ ولاړ یو ته ورته چې زه هغه بانک شاته اوسیږم یا زه د هغې پلازې شاته اوسیږم ته ورته ویلی شي behind. behind یعنی شاته. I live behind that bank. دریم I live on 6th street. I live on 6th street. زه په شپږم سړک کې ژوند کوم یا زه په شپږم سړک باندې اوسیږم. صحیح ده. که چې د سړک ریشي سټریټ وي سړک ته نو ته دا کوڅې نمبر یاد کړي دا T او H 6th دا سره به وي. I live on 6th street. زه په شپږم سړک کې ژوند کوم یا اوسیږم. اخرنی I live here. I live here. زه دلته اوسیږم. لکه کوم ځای کې ولاړ یم دلته خواوشا کې اوسیږم نو ته ورته وایې چې زه هم دلته اوسیږم یا زه دلته اوسیږم. I live here. زه دلته اوسیږم. کله چې سره ملګري راټول شي او روان یي او خو معلومه ده چې چیرته روان یي نو یو پکې پوښتنه وکړي
Where are we going? Where are we going? Where are we going? موږ چیرته روان یو یا موږ چیرته ځو؟ موږ چیرته روان یو یا موږ چیرته ځو؟ نو جواب کې ورته یو ملګری څه وایي؟ ټول نه لومړی جواب We are going to park. We are going to park. موږ پارک ته ځو یا موږ پارک ته روان یو. پارک په ځای ته هر ځای یادولی شي چې موږ فلانکي ځای ته ځو، موږ هغه ځای ته ځو، دې ځای ته ځو. We are going to نه بعد تاسو هغه ځای نوم به اخلئ. We are going to park. موږ پارک ته ځو یا موږ پارک ته روان یو. دویم جواب Let's go to theater. Let's go to theater. راځئ چې تیاتر ته لاړ شو یا تیاتر ته لاړ شو. تیاتر وی سینما ته، کوم ځای کې چې فلمونه کتل کیږي. Let's go to theater. راځئ چې تیاتر ته لاړ شو یا سینما ته لاړ شو. دریم We are not going anywhere. یو ملګری پکې وایي We are not going anywhere. We are not going anywhere. موږ چیرته نه ځو یا موږ چیرته هم نه ځو یا موږ چیرته روان نه یو. همداسې روان دي. صحیح شو؟ اخرنی What do you think? What do you think? ته څه فکر کوي؟ ته څه فکر کوي؟ یو ملګری ورته وایي چې ته څه فکر کوې چیرته به روان یو، هسې اندازه ترې نه اخلي. او what do you think نور ځایونو کې هم تاسو کارولی شئ. کله چې څوک تنه پوښتنه وکړي نو ته ورته وایي چې what do you think؟ ته څه فکر کوې؟ یعنې د هغې اندازه اخیستلو دپاره، د هغې د نظر اخیستلو دپاره ته ورته ویلی شي what do you think؟ ته څه فکر کوې یا ستا څه نظر دی؟ دا ډېر ځایونو کې کارېږي. کله چې د ملګرو په اړه پوښتنه کې چې چیرته دي Where are my friends? Where are my friends? زما ملګري چیرته دي؟ زما ملګري چیرته دي؟ جواب کې څنګه وایي They went outside. They went outside. هغوی بهر لاړو یا هغوی د باندې لاړل. went چې د go دویم حالت دی. went د go دویم حالت دی. موږ کنه we are going یا we go نو دې په تاسو ویلی شي they went outside. went د go دویم حالت دی. دویم جواب they are gone. they are gone. هغوی لاړل یا هغوی تللی دي. gone دریم حالت دی د go. gone. they are gone. gone دی. هغوی لاړل یا هغوی تللی. دریم I think they are here. I think they are here. زه فکر کوم دوی دلته دي. I think they are here. زه فکر کوم دوی دلته دي یا هغوی دلته دي. ما بیا دلته I think وکارو. I think یعنی فکر. کله چې ته یقیني نه ته وایې چېرې زما په نظر داسې دې خواته دي یا زما په نظر دا کار دی، نو اکثر د نظریې د شک شبې په وخت کې ته I think کارولی شي. څلورم They are in the yard. They are in the yard. They are in the yard. هغوی په انګړ کې دي. yard وی انګړ ته، دهلیز ته یا حویلی ته yard ویل کېږي. They are in the yard. هغوی په انګړ کې دي، هغوی په دهلیز کې دي یا حویلی کې دي. کله چې تا نه یو څیز ورک وي نو ته څنګه د هغې پوښتنه کولی شې؟ دلته زموږ د کتاب په اړه پوښتنه کوو. Where is my book? Where is my book? Where is my book? زما کتاب چیرته دی؟ کتاب په دې تاسو هر څه یاد شول، پن، کتاب، کلي، هر څه چې تاسو نه ورک وي. نو څنګه به Where is my book؟ زما کتاب چیرته دی؟ لومړی جواب یې څنګه کوي؟ It's on the table. It's on the table. په میز باندې دی. It's on the table. په میز باندې ده. دا on چې کوم دی دا د یو شي د پاسه دپاره کارېږي چې کوم شی ته د بل د پاسه پریفر کوي، یعنی on دا د دې د پاسه دی. دویم It's under the bed. It's under the bed. It's under the bed. دا د تخت لاندې دی. under لاندې. It's under the bed. دا د تخت لاندې دی. دریم I don't know. I don't know. زه نه پوهېږم. I don't know. اکثر ته په یو څیز باندې نه پوهېږم نو ته ویلی شي I don't know. زه نه پوهېږم. اخرنی څلورم I put it on the chair. I put it on the chair. I put it on the chair. ما په چوکۍ کېښود یا ما په چوکۍ ایښی و. صحیح شو؟ کله چې ته یو څه شی پیدا کړې او تا نه څوک پوښتنه وکړي چې چېرته دې پیدا کړو نو څنګه ویلی شي Where did you find this? Where did you find this? تاسو دا چیرته وموند؟
یا تاسو دا چیرته موندلې یا تا دا چیرته کتلې او دې موندلو پیدا دې کړو. لومړی جواب I found it on the road. I found it on the road. ما دا په سړک کې وموند یا ما دا په سړک کې پیدا کو، په سړک باندې پیدا کو. on یعنی سړک باندې پیدا کړو. صحیح شو. دویم I found this near the bank. I found this near the bank. ما دا د بانک ته نږدې وموند، ما دا بانک ته نږدې وموند یا ما دا بانک سره نږدې پیدا کو. نیر چې هر شي ته وغواړې یو بل چیز سره وښایې چې دا نږدې دی نو ته ورته نیر کارولی شي. I found it at school. دریم I found it at school. ما دا په ښوونځي کې وموند یا ما دا په صنف یا ښوونځي کې یعنی مکتب کې مې پیدا کړو. صنف نه مکتب. اخرنی It's not mine. It's not mine. دا زما نه دی. It's not mine. دا زما نه دی. کله چې ورځ څوک ته ونه ګوري نو هغې نه ته پوښتنه بیا کې Where were you yesterday? Where were you yesterday? پرون چیرته وي؟ Where were you yesterday? پرون چیرته وي؟ لومړی جواب I was at home. I was at home. I was at home. زه په کور کې وم. زه په کور کې وم. دویم I was with Ali. I was with Ali. زه له علي سره وم. هر نوم تاسو یادولی شئ. زه فلانکي سره وم. هر څه چې ورته تاسو وایئ. I was on the way. زه په لاره وم. کوم ځای نه راتلی سفر دی کوم ته I was on the way. زه په لاره وم. اخرنی I was behind the yard. I was behind the yard. زه د انګړ تر شا وم. behind بیا موږ دلته وکارولو او yard هم. زه د انګړ تر شا وم یعنې زه د اویلۍ شاته وم. پرون ټوله ورځ هملته وم. کله چې یو تا نه څه شی ورک شي نو ته د هغې د اړه باندې معلومات کې نو څنګه به ویلی شئ ته موږ د بټوې په اړه وایو Where you lost the wallet. Where you lost the wallet. تا بټوه چیرته ورکه کړه. Where you lost the wallet. تا بټوه چیرته ورکه کړه. لومړی جواب I lost it in office. I lost it in office. ما په دفتر کې ورکه کړه. ما په دفتر کې ورکه کړه یعنې تاسو هر ځای دلته یادولی شئ دفتر په ځای باندې. دویم I don't remember now. I don't remember now. I don't remember now. اوس مې په یاد نه دي. اوس مې په یاد نه دي یعنې کوم وخت چې تا نه د یاد ووتو نو ته ویلی چې I don't remember now. ما ته اوس یاد نه دي. هر شي هر وخت تاسو ویلی شئ. دریم نمبر Let me think. Let me think. Let me think. اجازه راکړئ فکر وکړم. اجازه راکړئ فکر وکړم یعنی ما لږ پرېږدې چې سوچ وکړم یا صبر وکړم. موږ که نه صبر که سوچ کوم نو د دې مطلب هغه دی. اخرنی څلورم I lost near my house. I lost near my house. ما نه کور سره نږدې ورکه شوه. ما سره کور نه نږدې ورکه شوه. Where did you buy this? کله چې اوچت شي هغسې پوښتنه ترې نه کې Where did you buy this? تا دا چیرته اخیستی. Where did you buy this? تا دا چیرته اخیستی. لومړی جواب I bought this online. I bought this online. ما دا آنلاین اخیستی. کله چې یو شي ته آنلاین ویلی نو ته ورته ویلی شي. دویم My friend gave it to me. My friend gave it to me. My friend gave it to me. زما ملګري ما ته راکړو. زما ملګري ما ته راکړو. صحیح ده. کله چې ته څوک چې درکړي فرینډ په دې ته نوم هم کارولی شي. فلانکي ما ته راکړو. give it to me. دریم I bought it in the mall. I bought it in the mall. ما دا په مال کې اخیستی. مال غټې مغازو ته ویل کېږي چې کوم ځای کې ډېر شي نه خرڅېږي غټ غټې پلازې چې I bought it in the mall. I bought it in the mall. ما دا په مال کې اخیستی. او کله چې هغه څیز د ستا نه وي نو ته ورته ویلی شي It's not mine. دا زما نه دی. It's not mine. دا زما نه دی. دوستانو نننی درس هم پای ته ورسېدو. امید کوم چې ستاسو به لږ ډېر په کار شوي وي. نو لایک ضرور وکړئ او دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ.